چین د افغانستان تر ټولو پټ مکار دښمن. طالبانو افغانستان په خپل لاس د چین په مرسته تباه کوي. امریکا ولې له چین زرزله خو چین افغانستان په کوم مرض اخته کوي؟ دغه مهم موضوعاتو باندې کولی شئ په دغه ویډیو کې خبر شئ. نو ویډیو تر اخره ضرور وګورئ. زه چین ته د لویو پروژو ورکولو یا ورسره ډیر اقتصادي تعلقاتو جوړولو مخالف یم. چین داسې یو هیواد دی چې ښه ډیر قرض درکوي، خو وروسته دی د هیواد مهم ځایونه لکه معدنیات او بندرونه په قرض کې درنه نیسي. په همدې تخنیک یې نیمه افریقا نیولې ده. همدارنګه چین چې چیرته پروژې جوړوي خپل چینایي کارګر ورلیږي. په دې چل ډیره سرمایه بیرته خپل هیواد ته لیږي. بل غربي کمپنۍ که درنه څه پټ کړي نو ان د غرب په محکمو کې حاضرولی شي. خو چینایان چې یو ځل یې درنه څه ویوړل بیا ترېنه راوستل ناممکنه ده. امریکا یا غرب که هر څه و بیا یې هم طبیعت د خانانو و او دومره د پیسو قصه کې نه و. د چین مثال د هغه بخیل دی چې نوی مالداره شوی وي خو بیا هم درسره د یوې حساب کوي. دغه تیرو 20 کلونو کې چې امریکا څومره مصرف وکړ افغانستان پکې هیڅ قرضداره نه شو او لا هم 10 میلیارډ ډالر سرمایه لري. خو که چین د دې 15 سلنه مصرف هم در باندې وکړي نو افغانستان به دومره قرضداره شي چې مجبوراً به ټول مدنیات چینایانو ته ورکړي چې استخراج یې کړي. چین همدا غواړي چې افغانستان ته قرض ورکړي او افغانستان ونه توانیږي چې دا قرض بیرته چین ته ورکړي تر څو د خپلې خوښې معدنیات په بیخي ارزانه بیه یوسي. د چین دې پالیسۍ ته د قرض په رانیولو کې پالیسۍ وایي. یعنی یو هیواد په قرض کې داسې راونیسه چې بیرته قرض درنه کړی شي او په بدل کې د هیواد منابع ترې نزبېښه. همدا اوس 42 غریب هیوادونه د چین قرضداران دي او بیرته یې قرض نشي ورکولی او چین هم په بدل کې له دغه هر هیواد څخه یو څه رانیولی دي. پاکستان هم څه کم 25 میلیارډ ډالر قرضدار دی. د دې قرض په بدل کې چین د خپل تجارت لپاره د پاکستان خاوره او د ګوادر بندر استعمالوي چې اروپا او منځني ختیځ ته یې د چین لاره ډیره لنډه کړې. د چین یو غټ تخنیک دا دی چې دا د په قرضو شیان جوړوي. مثلا لکه کونړ نه تر هراته درته پوخ سړک په قرضو جوړوي. خو که قرض یې ورنه کړی شي بیا له دې سره که د خپل تجارت لپاره مفته ګټه اخلي سره له دې چې قرض یې هم نه کمیږي. که په سړک له موټرو حق العبور هم اخلي د دوی کیږي او افغانستان یې ترې نشي اخیستلی. په دې چل یې هم پیسې در باندې قرض پاتې وي او هم د له خاورې تر هغه مفته ګټه اخلي تر څو یې چې قرض له سود سره بیرته ورنه کړي. په افریقا کې یې ډیر بندرونه جوړ کړي دي چې اوس یې په خپل کنټرول کې دي او ګټه یې هم چین ته ځي. ځایي خلکو ته هیڅ هم نه دي رسیدلي. چین هم دا اوس له نړیوال بانک IMF او نورو ډیر قرضونه ورکړي او دا قرضونه هم هغو غریبو او کمزورو هیوادونو ته یې ورکړي دي چې بیرته یې نشي ورکولی. له چینه وډار شئ که نه د کورو لوښي به مو هم درنه ویسي. له چین سره تجارت وکړئ خو افغانستان کې لویې پروژې مه ورکوئ او مه ترېنه قرض اخلئ. درنو لیدونکو ډیره زیاته مننه چې ویډیو مو تر اخره ولیده. دغه لیکنه د لیوني بادشاه داود خان په نوم له یوې فیسبوک پاڼې موږ له تاسو سره شریکه کړه. د چین د دغه مکارتوب په اړه تاسو خپل نظر هم را سره په کومنټ کې شریک کړئ. تاسو هم دغه ویډیو ښه ډیره شیر کړئ تر څو تر ډیرو ورسیږي. تر بیا او بلې ویډیو الله مو مل شه. ښه وخت ولرئ.